دا نن تاسې وګورئ دا د عوامو منځ کې لانجه ده که د ملایانو منځ کې لانجه ده؟ ملایانو منځ کې لانجه ده. هغه عوام غریبان هم چا په لانجه کې اچولي دا مخکې هم همدغسې وو. دا مه کوئ سړی دغه ایتو چې دا د مخکنیو قومونو قصص الله ما و تا د عبرت به خاطر کوي، به خاطر درس میکنه که شما ایتو نکنید و ما تفرقو او دی تفرقو نکو. او دا گوری زی بیا هم در توایم چې اوس دا رفع الیدین په لمانځه کې که وکړي لمونځ کېږي که نه کېږي، او که ونه کړي بیا هم کېږي چې ویې کړي. خو دا د موږ تاسې احنافو دا د خپل کتابونه به راواخلو. یوه حواله خو چېرته را پیدا کړي ومن مفسدات ومن مکروهات الصلاة ومفسدات الصلاة رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرکوع. لیدلي مې دي خو نسته کانو نو چې نسته ولې زه په دې سر خوږوم چې کوي نو کوي دماغ پې باندې څه که ابل ته وایم چې دا رفع الیدین سړی ونه کړي لمونځ فاسدي، خو ته خو ما ته یوه حواله را وښیه که نو ته دا جنجال ولې کوي؟ راځه هغه سړی راونیسو چې له سره لمونځ نه کوي، په دغې محله کې به یو سړی لمونځ به نه کوي، دی کار ورسره لري د دواړو خواو زموږ خوا هم دغسې دی ده خوا هم دغسې ده، دواړه دغسې بېجایه تشدد کوو. د ده د جومات خوا ته به یو سړی لمونځ نه کوي، پنځه وخته به جمع ته نه راځي، ته به یو ورځ نه یې ورغلی چې ورور لمونځ کوه دا فرض ده، دا جمع واجب ده، بعضې علما یې فرض بولي، دا به دې نه یې کړي. خو که دغو جومات ته یو څوک درسي او لنګوټۍ غټې څڼې عزت وایي دا هغه د بدعتي دلته پسې راغی، اول وایي نه سم مشرک دی زه یې پېژنم، د موږ جومات ته که راسي هغه د دیوابي بچي ته ګوره د مختم پسې راغی. وهلکه هغه سړی له سره لمونځ نه کوي. زه بیخي دې خبرو باندې نه پوهېږم دا زور هم ولې ورکړی ده، د دې تشدد ته څه حاجت دی؟ او دا ګورې یقیني درته وایم چې سم موږ تاسې وچلېږو، یعنې سم اصولو باندې شریعت په دې باندې دا منې که یو څوک دا خبرې زور واخلي، دا هر سړی د خپل یو بازار یې جوړ کړی د خپل د بازار په خاطر دې خبرو ته چې شی ورکوي دور ورکوي، نور ولا کوي چې شی دا اجتهادي مسایل دي، په اجتهادي مسایلو کې دونه تشدد نه ته په کار نه دونه تفرق دونه